بس مرګري ټیسټونه خو یې صفا دي او دا دوایي مې ورته ولیکله دا راواله او دا سټینګونه منګونه بوتلې موتلې ډېرې مه څکې ځه انشاءالله ټیک به شي ښه ځه هلکه بل مریض راشه او بل مریض ته اواز کا یاره منصفه چې دا خدای پاک ښه کړي که نه ډېر زیات بیمار دی لږ خیال کوه ګوره ما څه پکې بات نه کړي زوی به دې خدای ښه کړي ډېر قابل ډاکټر دی نه نه ما ته پته ده دا ډېر قابل ډاکټر دی ډېر مریضان هم ورته دغه یې ناست دي خو دا ده ورته ایمرجنسي ده دقته کښېنه اوچت وخېږه یا الله خیر کړي یا الله ښه څه چل دی په ده باندې یاره ډاکټر صاحب وده نه کوي دا قاطع دقه یو نیله مې ده او بیخي ورځ ته ورځه مانده کېږي دا اصل کې جي دا کس چې دا یو وي که نه د سترګې ډېرې که نه نو د قاطع نه دغه رنګ یو که نه بیخي دا خو سم ده چې لورې سست الله به خیر کړي ځه زه ول علاج کوم خدای به خیر کړي نه ډاکټر صاحب دا خو بېګا مانه جالې نه کوز کړی دی ته زما زوی پورې خنداګانې کې که د دې نه مور خبر شوله نو غټه لانجه به دې سازي شي نه لکه خنداګان یو بل پورې مه کوې او انشاءالله دته زه داسې طاقت انجکشن یې ورته شروع کوم که نه دا به هر مازدیګر راولې نو ماشاءالله دې به لږه غوښه ونیسي ګینې ده کې بیخي څه شته دي نه ښه او ډاکټر صاحب په دې مټې ولې ووهه او که نه په مټې ولوام که نه ته پاسه کاکا او د دې مټ کې خو بیخي څه شته دی نه یار دا نیس غوښه پکې کمه ده یار ځه الله به خیر کړي ښه الله به خیر کړي دا خو نه کوي بچې داسې وایه لکه د ستنې سه مزغو کار پرې خو کولی دی وایي در خو نه کوي خو دا ترخ مې ټول لون شو وایي ډاکټر صاحب دا سر خو د تا غاړه ایستې ده داسې وی نو تا ته مونږ وو چې هغه کې غوښه کمه ده غوښه پکې نشته که نه نو دا خو خود تې غاړه ووته چې ستن غټ او د مټې را کوټې دې مړه داسې لانجه ساده شوه دا که نه دا جي دې سړو ته وویې دا نکاح تړی که څه کوې اوبه ووته زوی اوبه ووته څنګه چې وروره دا نکاح تړو او تړو خو د قاري صاحب روان دی ناوخته یې که دا نو کلي چې مونږ به پسې لاړ شو که نه دا څنګه قاري صاحب دا کوم ځای نه را روان دی نه اوس به رانږدې بس اوس به راشي لالا سړی څنګه تادي کوي څو مسالې هغه شته نو نه هېڅ مسله یې نشته سړی ډېر مالداره دی تا څه کار کوي دوی دا خو سهار نه واله د ماښام پورې خلکو ډوډۍ ورکوي دا خو ډېر مالداره دی چې د سهار نه واله د ماښامه پورې خلکو له روټۍ ورکوي څه ګپ خو نه دی دا چې د دوی خو دا کور ډېر زیات ښه دی خو دوی خواړه مونږ ته له چای او ساتو نه که د نیکه ورځ ته وګوره دوی خو مونږ له چای هم رانهړه اوبس کې زوی راباندې ډېر مالداره خلک دي اوبس کې راباندې مزار ما هم دغه وی چې مالداري که نه چې جینۍ له لوښي موښي وکړي که نه چې کوم کمره خو مې د لوښو ډکوي که نه اوبه شي زویه دا ته ګورې نه دی ګوره دا کم ځای کې ناست دی دا کم کور دی ته وګوره ها به چپ شه وبېرې بس ریاضه ورشه دې سړو خو لږ چای وڅښه ډېره مهرباني الله دې وبخښه زویه دی خو صرف تشې دوه پیالې راوړې دا ولې نو دا خو مالداره خلکو له دقسې دوه پیالې چای وړي نه چې غریبانانو ثابت چاینک یې له راوړو اوس په اوسه بسکټ خو چې چاینک ورته زموږ په یو پیالې څه ته کار کوي دا شو شاده بس او که نه موږ خو ګاډي واري وچې لالا دا لیک خو ډېر مالداره دی ته دې پلان هم تپوس وکړې چې څه کار کوي ماما دا دوی خو ډېر مالدار دی د سهار نه ماښام پورې خلکو ډوډۍ ورکوي خو دا راته ووایه چې ته څه کار کوې ولا بچې زه خو بس هر ګاډې برګاډې چالوم خو نن سبا پکې څه شته دی نو دا زیرنجې مرنجې راوتې دي بس هغې راله ټول کار وران کړی دی دا څه وی دې دوی خو دې وایي چې موږ سهار نه ماښام پورې خلکو ډوډۍ ورکوو او ته خرګاړی شوې تاسو ما ته غریبانه ښکارئ نو او که نه زه په هوټل کې ویټر یم که نه رشید خان سره شاګرد یم نه سهار نه واله ماښامه پورې خلکو ته ډوډۍ ږدمه که نه 500 روپۍ دیاړي راکوي ولې وایي صحیح خبره ده بالکل دې کې څه دروغ خو نشته پاسئ ما ته پته وه چې سیرم چېرته تازه قبر نه اغوستې ده اوځئ دا جي تا ته ما نه وې چې دا څېره خو سمه راوړه نو خبر د کم قبر نه دې رښتیا راغښتې ده ما خو ځکه بیا د قبر نه راواغشته چې پیسې را سره نه وي خرګاړي کې مې دغه یو 100 ګټلې په هغې مې غوړي یوړله نه پرې ته وایه شابه ته کوله ورګوره دا یو ګوټې کومه صبر وکړه دا یو ګوټې کوم استاد جي دې کې زما کې خو نیمه پاتې ده چې اوس غواړي به مه کوه توده ده که نه خدای هغه جبه مې پرې بس ملک صاحب دا زما کشر ورور دی او واده وله کوو خو زمونږ غریبه لږه زیاته ده
نو ما یې که په یو 15 لکه روپۍ قرض دې راکړي نو انشاءالله ډېرې زر به یې له درکړم. داسې کار دی وروره چې ته د سبزۍ کار کې دا زما پیسې ته بیا نشي پوره کولی. ټول عمر چې تیر شي دا پیسې ته مال نشي راکولی او مخکې م تاله ما درکړي په هغې دې کړولې ما. یاره خان بس هغه لږې لیټ شوي وې او دا ځل چې څنګه واده وشي او خلک هغه مبارکۍ کې بیا پیسې م راوړي او مټیان م راوړي که نه اوس شي نه مینه رو خیر دی هغه به مونږ خرڅ کړو سیرې میرې او دا قرض به زه تاله ختم کړم بیا ډېر زر. او لالا خبره یې بالکل ټیک ده ها. دغه دې ووایه څنګه ناست دی بس چل وکړه که نه خانو. داسې کار وکړه در غریبي وکړه اوبه مالګه یو ځای کړه او خپل کار وکړه. یاره خانو سبا چې واده کې ډنګ ډونګ نی که نه نو دا خلک یې قبلې هم نه ټول خلکه به راپسې خاندي وایي دا واده ډېر زیات سوړ دی وایي دې نه خو هغه درېیمه ګرمه نو ما یې که پیسې دې راکړې کار به ډېر وي او که نی بس زه به ځمه. ضروره تا ته اجازت دی ته تللی شي ښه ما سره نشته دا نه پیسې. داسې کار دی خان خو راله پیسې رانه کړې بانې یې راته وکړه خو داسې کار وکړه به دا خرګاډي چلوه پیسې یو پکې جمع کړو بیا به یې له واده وکړو ځه ډېره تادي مه کوه. نو هغه پیروز کاکا پسې به ورشو که نه چې خان رانه کړه نو پیروز کاکا به یې څه راکړي پیروز کاکا ته پرېږده مړه چې ته ګند من دي ته بیا راوالې سړی موږ درڅه خبرې کوو ته بس کله یو شعر اوچتې او کله بل پرېږده سړیه زه ورګه زه څه بل څه چل کومه که نه. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. دا ګوتې دې خوا مونږ راوغورځوله که نه جي دا ولې چې تا راوغورځوله ولې نو دا زمونږ حق دی که نه ستا په ساخت دی ولې مازغري خراب شوي دي پاسه مړه ښه دا داسې کار وکړه چې دغه وکړه دا نیمې به یې کړو هلکه پاسه ګوره دا سر دی اوس ګوره دغه کوم ګوره پاسه ښه دا ګوتې خو راکړه که نه یا دا تشه ګوتې را بادیوتې سازوم خو لیونی شوی پاسه لرې شه هبه لار راخه دا څه کوې لکه دا څه دي دا څه کوم دا ولې زما گاډی د پلار راله اغوستې دي راځه 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 او ستا د پلار ګاډي دي واو که نه ځې که نه یار دا څه وې دا څه وې وایي نو دا خو زما د پلار ګاډی دی که نه ته وایې چې دا مه راخلاصوه مه راخلاصوه دا اوس په ګاډو باندې شوي دي څه وکړم نو بس هغه ګاډی د واغسته که نه کمره کې چلوه ما ته د چابۍ ګاډي راوړتې وکاږه چپړي وکاږه شابه دننه شه دننه شه یا لکه دا مه راسپړه کړه دا تاسو ودرېستې دننه شه دننه شه هغه بل راوړه دې خوا ډاکټر صاحب هغوی خو لیوني دي خو موږ یې ځان سره لیوني کړلو هغه یو خو رانه په دیوال واوښتو هلله ور منډه کوه پسې که نه راوینیسه شا به سر کوله ډاکټر صاحب بدارې ورغلم سړی کوم خوا لاړه یاره بجلي جوړوم هلله بجلي کمره چې ته یې جوړې راځه هغلته هله کوټه کې دننه دغه دی دننه بوډونه دي هغه جوړوه شابه تا دا چا راویسته دننه بوډونه دي شابه جوړوه ځه بوډونه شته ځه بجلي جوړی بجلي کمره چې ته یې جوړی ډاکټر صاحب څه په لیونو دي هغوی ډاکټر صاحب زما خورې مازه خراب کړي څه په خبرو ولې مه وه ماشوم دی د خدای مسلمانه وی ډاکټر صاحب ونې ته رانه ختلی و راکوزېده نه لنو تشین شو دا په څه پاګلانه وختې دا اوس وګورئ دا څه وی د بلا بچې پته نه چې بیزوګانو سره لیونې شوې او که څنګه هله کوټې ته یې رسوه شابه ډاکټر صاحب میډیا والا راغلل راځي دي ماشاءالله زموږ خو صفا هسپتال دی راځي دي ښه ډاکټر صاحب دا اسپتال ته د څومره وخت نه چلی دا روکې دا خو بس زمونږ خانداني اسپتال دی دا به مخکې زمونږ اقر نیکه چلو بیا به پسې زمونږ نیکه شو بیا زمونږ پلار اوس دا مونږ ته پاتې شوی دی نو دا ډېر زوړ اسپتال دی او دلته ډېر زیات ښه علاج مونږ کېږي که نه خلکو له مونږ ښه علاج کوو ډاکټر صاحب تاسو ته څنګه پته ولګي چې دا مریض روغ شو نو دا خو جي مونږ یو د جامو انځلو ماشین راوړو په هغې کې اوبه واچو جامې هم پکې واچو نو چې جامې پکې پاکې شي نو بیا یو جامې یو لوټۍ او یو چمچي نو مونږ یو لیوني ته ووایم دا د دې ماشین نه د اوبه لرې که ډاکټر صاحب دا خو ظاهره خبره ده چې په لوټه باندې اوبه لر کوي دا خو په چمچ یې ته نشي لر کولی نه نو په لوټه بیا یې ولې لرې کوي ولې هغه ماشین کې خپل پیپ نیسه په هغې به یې لرې کړي که نه چې ټیک شوي خو ته هم دغې لیونې ماته لکه دا هم پکې واچوي ونیسه لکه راشه دا هم لیونې دی ونیسه دا هم لیونې دی دا لیونې دی که دا جوړو که دا جوړو تا به په پیپ باندې تش کړی و که نه په لوټې څنګه تشی ګیر که او تازه مریض هم بل داخل که